جګرانو کتونکو دا وخت مونږه د سوات د سیند په غاړه د ملکنډ یونیورسټۍ نه دې طرف ته چې کومه علاقه ده راموړه کې چې کوم سیند بهیږي نو تاسو امیر صاحب وایي چې دوه بسه شعرونه وایي نو یو څو شعرونه به زه تاسو ته ډالۍ کوم او بیا به د ګور صاحب نه هم یو څو شعرونه واورو. سپرلي په حواله سره به یو څو شعرونه چې د حسن او رنګونو بارانونه دې سپرلی دی، د حسن او رنګونو بارانونه دې سپرلی دی، ګلان په ګډا سره د یخ بادونه دې سپرلی دی، او ساقي د میخانې غم دې کوه جوړ ورته نه یم فضا ټوله نشه د خمارونه دې سپرلی دی. ساقي د میخانې غم دې کوه جوړ ورته نه یم فضا ټوله نشه د خمارونه دې سپرلی دی، او راځه چې نور صفت د پردي ښار راته ونه کې چاپېره په هر خوا تش دیدنونه دې سپرلی دی. او شعر دی پکې امیر صاحب چې اسمان بریخي ګړ ګوړ دی د باران اندازه ښکاري، اسمان بریخي ګړ ګوړ دی د باران اندازه ښکاري، وریځې په اسمان کې غرونه غرونه دي سپرلی دی. مننه جي ګوهر صاحب شعر دی ډالۍ تاسو ته چې زما شهاب دی خدای په خپل وطن شته کې یارانو، زما شهاب دی خدای په خپل وطن شته کې یارانو، په زړه کې بلها ډېر ارمانونه دي سپرلی دی. ډېره مننه. ګوهر صاحب نه یو کلام اورو. د غزل مطلب د شهاب صاحب و چې مصوره یو تصویر راله تیار کا، مصوره یو تصویر راله تیار کا، په سپین مخ یې تورې زلفې تار په تار کا، او په تندي ورله شین خال د رنجو کېده، په تندي ورله شین خال د رنجو کېده، د ناویانو شانې ښه ښکلی سینګار کا، او چې نتکۍ درنه د پوزې هیره نشي زکریا صاحب، چې نتکۍ درنه د پوزې هیره نشي، یو امیل وله د سرو زرو تیار کا، او مړوندونه ورله جوړ که د مرمرو زاهد صاحب، مړوندونه ورله جوړ که د مرمرو، ښایسته ښکلي بنګړي پکې قطار کا، او پښتنه د بې حیا چې درنه نشي، پښتنه د بې حیا چې درنه نشي شهاب صاحب، جوړ په سر وله سور شال ښه مزیدار کا، او بس همدا مې د خوبونو شهزادګۍ ده، بس همدا مې د خوبونو شهزادګۍ ده، ما ګوهر ترې نه قربان کړه ماتې زار کا. مننه جي.